سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ وئ او خوشحاله وئ. نن راغلی یو پاریس یو منطقې ته مغزدغمي په نوم باندې دی. دلته یو افغاني رستورانت دی او د خیر سره د هغې خوراک به تاسو سره شریکوو. ښه ملګرو، بس دا دی اوس رستورانت ته راورسېدو. د افغان بیسټ فود په نامه باندې یادېږي. ښه خوراکونه چې تاسو وینئ دلته شته د کابلي پلاو شو او نور چې ګورې منتو شته دی، کوفته شته دی، پوه شوې، مثال شامي کباب شو، چپلی کباب شو او بریاني شو او قورمه شو. وروره چې ورته ګورې نه ختمېږي که نه. بس ګورو یاره، زما د پیازه مې کله نه دی خوړلی ټول عمر کې. ما دا راواغسته، ملګری به مې شامي کباب راولي. وبې ګورو چې مثال څه حساب دی څه نه دی. تاسو سره به بیا شریک کړو. دغه چې دی که نه، تاسو لیدی شئ د دو پیازه دی. پیاز پکې ډېر وي، لکه پیازو کې داغ کړي وي او غوښه ده، د غوا غوښه ده. دا چې دی شامي کباب دی او شامي کباب یې بدل کړی دی. تېر ځل چې و هغه صرف شامي کباب، اوس ورسره وریجې هم راځي. دا لکه چې هغه اکسټرا زموږ سروس هغه د هغې یوه مېلمستیا یې وکړه، چې خبره ده ورکوټې سلات او زموږ د خوښې فریني او جوس هغه هر څه ختم شوي دي. بس دغه رستورانت ته تاسو یې لیدی شئ. بس د پاریس ګاردینو نه دونه لرې هم نه دی او رستورانت ورکوټی دی، خو خوراک یې ډېر ښایسته خوراک دی. کله چې پاریس ته راځئ نو افغان بیسټ فود رستورانت ته راتګ مه هېروئ. ښه ملګرو، بس خوراک هم وکړو، ډېر زیات خوند یې وکړو. هیله لرم چې تاسو هم ترې خوند اخیستی. او د اوس وخت دپاره خدای په امان، انشاءالله همدغسې به نورې ویډیوګانې تاسو سره شریکوو.